الله دې رحم وکړي ډېره بې حیایي عام شوې ده بس خدای دې زمونږ حفاظت وکړي بس طبیعي زوره کېدو والا دی خفه په دې یو لږه موده پس به مور ته څوک مور نه وي بس داسې وخت را روان دی که خور ته یې خور ووي ما له نوم بدل کړ نوم د دې موبایل له لاسه چې کوم نقصانونه رالل او خصوصا په ټیک ټاک باندې تاسو به یې نه زه خو چېرته ګورم هم نه ټیک ټاک ښه د یو د بل سره یې وینم پته راته هم نه لګي ګورم یې نه نه په چل پوهېږم خو د یو بل سره یو بل راته حالات ووایي د زنانو وجودونه کله ماشومان په ټیک ټاک باندې اینې زه حیران یم صرف دې ته چې ستا او زما د کور یو رپوټې ماشوم او هغه په موبایل د بلې زنانه ټول وجود وویني دی به د خپلې مور ته څنګه نظر کوي په دې کور کې دی به د خپلې خور سره دا میندې به څنګه سترګې د دې بچو سره لګوي دا ژوند به څنګه تیرو دومره ماشومان یي هغې په موبایلو باندې د زنانه وجودونه ولیدل دی به دې مور ته اوس څنګه ګوري دی به دې خور ته څنګه ګوري ما سره فکر دا دی دی به دې مور ته په کوم نظر اوس ګوري دی به دا مور وګڼي اوس دی بس د ده به څه خیال اوس ماشومانو غور وکړئ د نوي کل غور وکړئ مونږ لاس کې خو چې د چا په لاس کې طاقت دی نو مونږ وایو خدای دې پکې ایمانی غیرت پیدا کی ایمانی غیرت چې دا بې حیایي بند کړي او دا بې حیایي ختمه شي داسې بې حیایي راننوتلې ده د خور او د مور طبیعي زوره کېدو والا دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس وکړو صحابو زنا څه ته وایي زنا باره کې ستاسو څه رایې ده وی دا الله حرامه کړې ده او دا به د قیامته پورې حرام وي نبی علیہ السلام ورته وی چې یو سړی لزل زنا وکړي لزله او یو سړی راولګي او د خپلې ګاونډۍ سره زنا وکړي د ده دا ګناه د هغه د ګناه نه سیوا ده هغه لزله زنا کړې ده د یو ځل زنا وکړله خو د خپلې ګاونډۍ سره یې زنا وکړه ځکه ګاونډي په ده باندې تکیه کړې وي دا زما ګاونډي دی دی به زما کور ساتي نن الله دې رحم وکړي نه ګاونډي د ګاونډي نه په یره کې دی چې د کور او زینه د ګاونډي نه یریږي د دواړو جهانو سردار فرمایي مومن نه دی هغه کس چې د سو پورې د ده ګاونډي د تکلیف نه محفوظ شوی نه دی په امن شوی نه دی دا مومن نه دی ګاونډي به په ګاونډي اعتماد څنګه کوي چې ګاونډي به زما د ګاونډ دی به زما د کور خیال وساتي نن نو د خپلې ګاونډۍ سره زنا کول دا د لسو زناونو نه زیات ګناه ده چې دی د خپلې ګاونډۍ سره ځکه ګاونډي په د اعتماد کوي علما وایي امام شافعي رحمت الله علیه وایي زنا قرض دی خدا ځان سره ټکا پکا ویلی کوي یادای کوي چې زنا قرض دی او دا قرض بستا د کور پوره کیږي چا سره دی زنا وکړله یو قرض در باندې ووړي دا قرض به پوره کیږي دا بستا د کور نه او ستا د زنانو نه ایستشي دا به پوره کیږي اگر چې ستا په بنګله خو د لس چوکیداران ولاړي اگر چې ستا په کور د شل خادمان ولاړي خدا یو قرض تا ته پاتې دی او دا قرض به یو ورځ تا نه وځي ته وایي ما په کور لس چوکیداران ودرولي دي زوام د دغې چوکیدار نه به ستا په کور کې زنا کېږي دا یاد ساته زنا یو قرض دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل وی د پردو زنانو نه پرهیز کوئ نو ستاسو د زنانو نه به پرهیز وشي پردي خور لور ته په غلط نظر مه ګوره ستا خور مور ته به څوک نظر نه کوي د پردو زنانو نه خپلې سترګې کنټرول کو زمونږ د زنانو نه به سترګې کنټرول شي د بل د مور خور حیا ساتل دا د خپلې مور خور حیا ساتل